اوس تاسو هغه سوال وکنه چې ماشوم به څنګه پوهېږي نو دا به مونږ بار بار هغه ته وایو نو یو وخت به راشي چې هغه په دې خبره باندې پوه شي. اوس ستاسو سوال دا چې د عمر په اعتبار سره وي نو کله کله مور پلار بچو ته دونه توجه ورکوي او دا قسمه خبرې ورسره کوي نو د هغه ماشوم عمر کم وي خو هوښیارتیا او سوشلی انټیلیجنټ بیا ډېر شي او چې توجه نه ورکوي دغه شانتې معامله ورسره نه کوي نو عمر یې ډېر وي خو پوه یې کمه وي. نو زما یو ملګري تاسو پیژنئ ارمان نومې دی ایډورډ کالج کې لیکچرر دی ډاکټر سمیع الدین ارمان او ډېر پوه کس دی زه کله کله هغه نه زده کړه هم کوم نو هغه بلکې تاسو یې هم پیژنئ نو هغه وایي ارمان هغه شاعر هم دی نو هغه وایي ارمان په لږ عمر کې ډېر څه زده کړه ارمان په لږ عمر کې ډېر څه زده کړه د دار د پاسه قدرتونه شماري یعنې په ماشومولو کې خلکو په دار که خدای د خدای په قدرتونه شماري. نو کله کله انسان او ماشوم په لږ عمر کې ډېر زیات څه زده کوي هغه وجه دی چې هغه ته صحبت ښه میلو شي ملګري ورته ښه میلو شي مور پلار ورته ښه میلو شي. نو موږ له پکار دی چې بچو سره دقه شانتې خبرې اترې کوو. تاسو وګورئ ستاسو زموږ د بچو نه پلاران جوړ شي بې وخته صحیح ده که نه خو د واده نه وروستو سنس هغه خبره کوم په مخکې سنس دی چې لکه پلار غوندې هوښیار به شي صحیح شو جي